سلامونه او نیکی هیلې ملګرو، تاسو ته بیا ښه راغلاست وایم. بونژور compatriotes یا سلام وطنوالو، څلورم درس ده. ملګرو، که چیرې زموږ چینل ته نوی یاستئ مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ ځانونه، تر څو چې نوی درسو نه پاتې نشئ. او که چیرې پخوانی خلک یاستئ مهرباني وکړئ لایک کړئ، شیر کړئ، کومنټ ورکړئ. که خوشحال یاستئ ښه نظریات، او که چیرې نه م خوښېږي خیر ده، خپل هغه نیګیټیو یا منفي نظریات ولیکئ، تر څو چې زه خپل درس البته نور تغییرات راوړم پکې. نو خدای وکړي چې دا درسونه ستاسو د پام وړ ګرځېدلي یا وړ وګرځي، او خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ درسونه یي او څه ترې زده کړئ. بیا هم ملګرو، زه تاسو نه یو غوښتنه کوم، تاسو مهرباني وکړئ کله چې دا کوم درسونه ما سره لګیا یاستئ وایئ، یو قلم واخلئ، کتابچه واخلئ، دغه هر څه چې تاسو لولئ کم از کم یو 10 ځلې یې ولیکئ. صحیح ده؟ نو زه تاسو ته د دې خبرې ډاډ درکوم، وعده درکوم چې انشاءالله د دغه درسونو یو تخمینا چې 30م درس یا شاوخوا ته ورسیږو، نو زه تاسو ته دا وایم چې تاسو 100% به خپل مشکل حل کوی شئ. صحیح ده؟ نو زما دا یو تاسو نه یو غوښتنه ده، خدای دې وکړي چې تاسو دا ومنئ. نو راځئ چې درس ته شروع وکړو، او زه نه غواړم چې ستاسو وخت ضایع کړم. ښه، نننی درس زموږ تاسو ته چې هغه د نمبرز په اړه کې ده، le nombre. صحیح ده؟ موږ تاسو مهم شی چې دا د ورځې په اوږدو کې چې ترې کار اخلو هغه دا نمبرې دي. نو دا نمبرې ما تاسو ته په 2 سیستم جوړ کړی، یو دا ده چې 0 پورې ده، او بل تر 0 پورې وایئ، او که 100 پورې وایئ. نو ما تاسو ته ډېر اسان سیستم جوړ کړی ده. خدای دې وکړي چې تاسو ما سره تکرار وکړئ، او کومه چې ما تاسو نه غوښتنه وکړه، نو مهرباني وکړئ قلم واخلئ، کتابچه واخلئ. البته تاسو ته د PDF د دې ویډیو په ډسکرپشن کې شته، خو تاسو مهرباني وکړئ هغه ډاونلوډ کړئ، یا په موبایل کې یا په کمپیوټر کې، او کله نه کله تاسو کولی شئ چې کلیک وکړئ ډایرکټ زما هغه کوم ډرایو کې چې ده هغه ځای کې تاسو ته اوپن کیږي. تاسو د هغه ځای نه دغه سپلونه ما تاسو ته یو غوښتنه وکړه چې دا څو ځلې ولیکئ. نو زه تاسو ته وعده کوم چې تاسو به خامخا یو څه زده کوئ. نو راځئ چې تکرار وکړو، او تاسو مهرباني وکړئ ما پسې تکرار وکړئ. صحیح ده؟ ښه، دلته په عنوان کې لیکل شوی ده le nombre dit 0 avant présentation et exercice. اوس موږ تاسو نمبر د 0 نه تر 0 پورې لولو، څنګه تاسو ته مخکې کیږي، او اکسرسایز یې کوو. نو زه به دلته انشاءالله تکرار کوم، او تاسو کوشش وکړئ چې ما پسې هم تکرار وکړئ. صحیح ده؟ ښه، 0 0 0 0 0 د هغه پسې یو ده که نه؟ نو یو څنګه تلفظ کیږي؟ ا ا ا ا ا. که چیرې تاسو په کوم ځای کې فیمینن یعنی ښځینه نوم دپاره استفاده کوئ، یا ښځینه استفاده کوئ، یا مؤنث په طریقه استفاده کوئ، بیا کومه سې وایي؟ اون 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 اون. سمه ده؟ د هغې پسې دوه ده، چې دوه ته په فرانسوي کې څه وایي؟ دو 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 دو. کوشش وکړئ چې ما پسې تکرار وکړئ. د هغه پسې څه ده؟ درې. درې ته څه وایي په فرانسوي کې؟ trois 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 trois. د هغه پسې څلور ده، چې په فرانسوي کې ورته څه وایي؟ quatre 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 quatre.
د هغې پسې څو ده؟ 15. 15 ته په فرانسوي کې څه وایي؟ 5. 5. 5. 5. 5. د هغه پسې شپږ ده. شپږ ته په فرانسوي کې ملګرو څه وایي؟ 6. 6. 6. 6. 6. د هغې نه وروسته څه ده؟ 7. په فرانسوي کې ورته څه وایي؟ 7. 7. 7. 7. 7. د هغه پسې موږ تاسو کوم نمبر چې لرو هغه 8 ده. 8 ته په فرانسوي کې څه وایي؟ 8. 8. 8. 8. 8. د هغه پسې کوم نمبر چې موږ تاسو سره ده هغه په پښتو کې ورته څه وایي؟ 9. او په فرانسوي کې ورته 9. 9. 9. 9. 9. د هغه پسې کوم نمبر چې ده هغه 10 ده. نو 10 ته په فرانسوي کې څه وایي؟ 10. 10. 10. 10. 10. د هغه پسې کوم نمبر چې موږ تاسو سره ده هغه 11 ده. 11 ته په فرانسوي کې څه وایي؟ 11. 11. 11. 11. 11. د هغه پسې کوم نمبر چې موږ تاسو سره په لست کې ده هغه 12 ده. چې په فرانسوي کې ورته څه وایي؟ 12. 12. 12. 12. او د هغه پسې کوم نمبر چې ده موږ تاسو سره هغه 14 ده. چې 14 ته په فرانسوي کې څه وایي؟ 13. 13. 13. 13. او د هغه نه وروسته کوم نمبر چې موږ تاسو سره په لست کې ده هغه 14 ده. 14 ته په فرانسوي کې څه وایي؟ 14. 14. 14. 14. 14. د هغه پسې کوم نمبر چې موږ تاسو سره ده هغه 15 ده. 15 ته په فرانسوي کې څه وایي؟ 15. 15. مهرباني وکړئ ما پسې تکرار کړئ. 15. 15. 15. 15. او د هغې نه وروسته کوم نمبر چې موږ تاسو سره ده هغه 14 ده. 14 ته څه وایي؟ 16. 16. ګورئ 16. 16. 16. د هغه پسې کوم نمبر چې موږ تاسو سره ده هغه 18 ده. 18 ته په فرانسوي کې څه وایي؟ 17. 17. 17. 17. لکه موږ تاسو چې په خپله ژبه کې وایو که نه چې لاس یعنې او لاس، نو دلته ګوره دی یعنې لاس او ست یعنې لاس. صحیح ده؟ د هغه پسې کوم چې ده موږ تاسو سره دلته 18 ده. نو عین شی عین موضوع ده. دی مطلب لاس او ویت معنا 8 مطلب 18. صحیح ده که نه؟ موږ تاسو چې وایو 8 او لاس. صحیح ده؟ دا شانتې 18. 18. 18. 18. 18. 18. د هغه پسې بیا کوم نمبر چې موږ تاسو سره ده هماغه د پخوا په شان چې موږ تاسو یې ویلې که نه چې 10 او 9 لکه په پښتو کې وایو که نه، نو دا دلته عین موضوع ده. دلته وایي چې 10 او 9 کومه څه ویل کېږي؟ 19. 19. 19. 19. 19. 19. آخري نمبر چې کوم موږ تاسو سره دلته پراته ده هغه څه ده؟ هغه 20 ده. صحیح ده؟ ځینې خلک به ورته وان وایي، ځینې ورته وانت وایي. نو تاسو کوم یو تلفظ چې زده کوئ مشکل نه لري. راځئ چې تکرار وکړو. وا 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 او یا وانت
vingt vingt vingt. ښه ملګرو، دا زموږ تاسو د حساب زده کړه وه د 0 نه تر 20 پورې. نو خدای دې وکړي چې تاسو موږ پسې تکرار کړئ. بیا مهرباني وکړئ تاسو قلم واخلئ، کتابچه راواخلئ او دا تکرار وکړئ. دا به ستاسو یو مهرباني وي. نو زه غواړم چې دغه خپل د زحماتو نه یو څه لاسته راوړم. زه تاسو نه دا هیله کوم چې دا سیستم ما سره تعقیب کړئ او زه به تاسو ته وعده کوم او ډاډ درکوم چې د میاشت په آخر کې به زه تاسو نه ډېر فیډبیک اخلم، ډېر به کومنټونه تاسو نه اخلم چې رښتیا هم دا درسونه موږ ته ډېر ګټور ده. ښه ملګرو، مخکې موږ تاسو د 1 نه تر 20 پورې حساب زده کړه که نه؟ اوس به موږ تاسو ته داسې سیستم مخکې کړو چې د 20 نه تر 100 پورې به زده کوئ په دې سره عکس کې، یا په دې سره ساید ورته وایي یا طرف ورته وایي، او په دې سپینه غاړه کې ما تاسو ته د 100 نه اخیستی تر 2000 پورې. البته بیا دا مشکل نشته، بیا زه تاسو ته نور هم تخنیکونه زده کوم. نو راځئ چې شروع وکړو ورته. بیا مهرباني وکړئ تاسو موږ سره تکرار وکړئ، صحیح ده، تر څو چې ستاسو ژبه عادت وکړي. صحیح ده. نو 20 ته څه وایي؟ وا 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 وا. او که چیرې وا نه وایي، وانت وانت وانت. اوس 21 ته ښایسو ویل کېږي، لکه موږ تاسو چې وایو 21 یعنې 20 او 1 که نه؟ نو دلته داسې په فرانسوي کې تقریبا یا عین موضوع ده ښه؟ نو دلته ښه متوجه شئ. وانتې ا وانتې ا وانتې ا. لکه ګورئ، وانت مطلب 20 او 1. متوجه یاستئ؟ نو تاسو ما پسې تکرار وکړئ. وانتې ا وانتې ا وانتې ا وانتې ا وانتې ا. 22 ته څه وایي؟ وانتې دو وانتې دو وانتې دو وانتې دو. ښه ملګرو، دلته خو موږ تاسو ته ګوره 21 او 22 پورې وو، خو که چیرې تاسو رښتیا نه غواړئ چې تکرار وکړئ نو اوس به تاسو وایئ وانتې تخوا وانتې تخوا. د ده پسې که چیرې بیا مخکې ځئ وانتې کاتخ وانتې کاتخ وانتې سنک وانتې سیس وانتې ست وانتې ویت وانتې نف. یعنې 9 نه بعد به څه راځي؟ بېرته موږ تاسو خپل درس ته ځو. 30. دا خو تاسو په خپله ښه پوهېږئ چې د 9 پسې څو ده؟ 30. نو 30 ته څه وایي؟ 30. مهرباني وکړئ تکرار وکړئ. 30 30 30 30 30. اوس هماغه مخکینی موضوع ده، بیا هم کوشش وکړئ چې هماغسې ما سره تکرار وکړئ. 30 ا. ګورئ، 30 مطلب 30 او یعنی 30 او 1. لکه سرچپه غونته به موږ تاسو وایو که نه؟ موږ تاسو وایو چې 1 اول 1 وایو که نه؟ دلته اول 30 وایي بیا 1 وایي داسې. نو دلته وګوره، 31 32 33 34 35 36 او 39 پورې. د هغې نه بعد بیا 10 بدلیږي که نه؟ نو کله چې 10 بدل شو څه وایي؟ 40 موږ ورته وایو که نه؟ اوس کومه چې وایو؟ 40 40 40 40. د هغې نه بعد موږ تاسو اوس وایو 40 که نه؟ 41 41 41. هماغسې لکه 41. 42 42 43 45. لکه مخکې چې لکه تاسو ته داسې ما ویلي که نه چې 40 او 4 40 او 15 40 او 6. صحیح ده؟ 46 47 48 49. ورپسې د 49 پسې څه راځي ملګرو؟ 50. صحیح ده؟ دلته موږ تاسو ورسېد. دا زما ماوس چې ده. نو دلته 50. 50 ته څه وایي؟ 50. مهرباني وکړئ تکرار وکړئ راپسې. 50 50 50 50. اوس د 50 نه بعد ګورئ نمبر نشته،
ولی سیستم هماغه مخکینی سیستم ده. 51 52 53 54 55 56 57 58 59. د هغې نه بعد بیا لس بدلیږي که نه، نو څو راځي؟ شپېته راځي. شپېته به تاسو څنګه وایئ؟ 60. څه؟ 60. تکرار وکړئ. 60 60 60 60. اوس به تاسو شپېته کومه سي لکه یو شپېته دوه شپېته وایئ، نو اوس خو زه آرزو کوم چې تاسو به پوره ویلی شئ. نو 61 61 62 63 64 65 66 67 68 69. نو 69 پسې څه ده ملګرو؟ بیا لس بدلیږي که نه؟ 70 70. نو ملګرو دلته یو موضوع ته لږ متوجه شئ ښه. موږ تاسو لکه پوره داسې وایو که نه چې شپېته اویا، خو دلته داسې ګورئ، دلته شپېته شوه که نه، دلته اوس وایي چې شپېته او لس. صحیح ده؟ مطلب دا ده چې شپېته خو دا شپېته او لس، یعنی شپېته سره چې لس یو ځای شي څو کېږي؟ اویا. متوجه یاستئ خبرې ته؟ نو تکرار ما پسې وکړئ. 70 70 70 70. اوس به یو اویا کومه سې وایي؟ 71 71 71. ګورئ 71 مطلب دا ده چې که چیرې موږ تاسو ترجمه داسې وکړو، نو وایو چې شپېته او یولس. صحیح ده؟ دا شان دی. نو ورپسې دوه اویا ده. دوه اویا څنګه وایي؟ 72 72 72 72 72. اوس به تاسو وایئ چې دې نه وړاندې به څنګه لاړ شو؟ زه به دلته به تکرار وکړو سره. 73 73. صحیح ده؟ لکه دلته 73. صحیح ده؟ 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 79. ښه ملګرو بیا لس بدلیږي که نه؟ اوس چې لس بدلیږي نو دلته ښه متوجه شئ. څه وایي؟ 80 80 80 80. که چیرې تیز وي 80. صحیح ده؟ 80 80 80 80. اوس به زه تاسو ته دلته یو بل موضوع ته لږ څه اشاره وکړم. ملګرو موږ تاسو ټول پښتون یاستو او د پښتنو په ژبه کې موږ تاسو پخواني وختو کې موږ تاسو به حساب کوو که نه؟ نو دلته به لږ تاسو ته ټوکې هم وکړم. هغه زموږ تاسو نیاګانې یا پلرونه به ویل چې شپږ شلې یو ځای کړې ده، څلور شلې یو ځای کړې ده، یا مثال داسې ویل چې درې شلې څو کېږي، څلور شلې څو کېږي. نو دا څلور شلې نه مطلب څه شی ده؟ مطلب دا ده چې څلور ضرب د شل. صحیح ده؟ نو څلور د نشلګون د څو شو؟ اتیا شوه. درې شله د څو شوه؟ شپېته شوه. صحیح ده؟ شپږ شله د څو شو؟ یو سل شل شوه که نه؟ نو دلته په فرانسوي کې عین موضوع ده. ښه متوجه شئ. نو دلته لیکلې ده 80 80 مطلب څلور شلې. متوجه یاستئ؟ څلور شلګون یعنې. نو څلور شلګون د څو شو؟ شل شل څلوېښت، بیا جمع شل شپېته، بیا جمع شل اتیا. پوه شوئ پې؟ نو کوشش وکړئ ما پسې تکرار وکړئ. 80 80 80 80. اوس د نه بعد کومه سې تلفظ کوئ؟ یو اتیا او دوه اتیا. راځئ چې شروع وکړو. 81 81 81 82 82 82. د دې نه بعد که چیرې تاسو غواړئ چې بیا هم تاسو سره زه تکرار وکړم، راځئ چې تکرار وکړو. 83 83 84 84 85 85
85 وبخیر 86 86 87 87 88 88 89 89 اوس بیا هم یو بل نازکې خبرې ته متوجه شئ. دا خو موږ تاسو نهایت پورې ولوسته. د هغې نه بعد نوي راغی که نه، بیا لس بدلیږي. نو دلته به موږ تاسو څه وایو؟ 90 مطلب ده څلور شلې او لس. متوجه یاستئ؟ څلور شلې د څو شوه؟ اتیا. او جمع لس څو شوه؟ 90. صحیح ده؟ نو داسې وایو چې څلور شلې جمع لس. څلور شلې د اتیا شوه جمع لس 90. صحیح شوه؟ نو راځئ چې تکرار وکړو. 90 90 90 د هغې نه بعد موږ تاسو لرو یو نوي. صحیح ده؟ نو یو نوي دلته کومه سې لوستل کېږي؟ 91 91 91. اوس به موږ تاسو سره نور تکرار وکړو چې کومه سې لوستل کېږي د هغې نه بعد. ګورئ د نه بعد اوس د دې نه به یې لولئ، دې ځای نه به یې نشئ لوستی. صحیح ده؟ نو 91 هم ولوسته. 92 مطلب دوه نوي. 92 دوه نوي. 93 93 مطلب دا ده چې درې نوي. 94 94 مطلب دا ده چې پنځه نوي. 95 95 پنځه نوي. 96 96 96 ورپسې ده 97 97 97 99 99 وبخښئ 98 98 بخښنه غواړم ملګرو، دلته مانه اشتباه وشوه. 98 او آخر کې 99 99 99. اوس نو بیا لس بدلیږي که نه؟ اوس څه وایو؟ سان. ځینې خلک ورته سان وایي، ځینې ورته سانت. په هر صورت کې دواړه صحیح ده. نو سانت 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 سانت. ښه ملګرو، اوس دلته موږ تاسو حساب زده کړه د شلو نه تر سله پورې. زه غواړم چې اوس تاسو ما سره دلته تکرار وکړئ تر څو تاسو زره پورې زده کړئ. صحیح ده؟ اوس le nombre sont à 2001. اوس تاسو حساب زده کوئ دلته د سلو نه تر 2001 پورې. د 2001 نه ده، اوس دلته تاسو کوئ شئ چې تر لکو پورې زده کوئ، مهمه نه ده. ښه سانت 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 101 101 101 101 101. اوس 200 ته څه وایي؟ 200 200 200. تاسو ګورئ دو مطلب دوه، سانت مطلب سل، یعنی دوه سلګونونه. صحیح ده؟ موږ تاسو وایي 200. همداشانتې 201 201 201. ورپسې 300 ته څه وایي؟ 300 300 300 300. که چیرې وایي 301 301 302 303 او داسې نور. د هغې پسې موږ تاسو څه لرو؟ 400. څنګه وایي؟ 400 400 400 400 400. ورپسې څه وایو؟ 500 500 500 500. د هغې پسې څه لرو؟ 600 600 600 600 600 600. د هغې پسې څه ده؟ 200. کومه سې وایي؟ 700 700 700 700. د هغه پسې موږ تاسو سره ده څو؟ 800 800 ته کومه سې وایي؟ 800 800. ملګرو یو خبر ته متوجه شئ ښه؟ ګورئ 1 2 3 4 5. دلته وګورئ، دلته 1
دلته 2 دلته 3 دلته 4 دلته 5 دلته 6 دلته 7 دلته 8 دلته 9 ټول هماغه 1 2 3 راغلی ده. صرف تاسو په آخر کې څه اضافه کوئ؟ سانت. صحیح ده؟ دا شانتې ویت سانت ویت سانت ویت سانت ویت سانت. د هغه پسې ملګرو کوم نمبر چې موږ تاسو سره ده هغه څو ده؟ 900 که نه؟ نو 900 ته کومه سي وایي؟ نفسانت 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 نفسانت. آخري نمبر چې موږ تاسو سره په دې خانه کې راځي څه ده؟ میل 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 میل. اوس که چیرې تاسو وایئ چې 1001 نو کومه سي وایي؟ میل ا میل ا. که چیرې وایئ 102 میل دو میل 3 بیا هم هماغسې لکه دې غونته کیږي. لکه سر کې به میل وایي بیا ورپسې 1 2 3 اضافه کوئ. نو نور هماغه پخوانی سیستم د تاسو مهرباني وکړئ دا به تکرار وکړئ ځان سره. د هغې نه وروسته چې شی لرو موږ تاسو 2000 نو 2000 کومه سي وایي؟ 2000 2000 2000 2000. که چیرې 2001 وایئ 2001 2001 2001 2001. نو که چیرې تاسو د دې نه مخکې غواړئ چې نور وړاندې لاړ شئ نو دا خو واضح خبره ده چې تاسو دې پورې زده کړو نور باقي مانده حساب هم پوره زده کړی دی اوس. نو هغه به کومه سي؟ 2001 2003 2004 او همداسې مثال خبرې 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 بیا هم همداسې نور 20000 او داسې نور. اوس موږ تاسو کوم کال کې یو؟ 2023 2023 مطلب دا چې 2023. صحیح شو؟ نو ملګرو بیا هم زه تاسو ته دا یو پیشنهاد کوم قلم کتابچه واخلئ. دا حساب یې مه لیکئ دا خو زه پوهېږم چې ستاسو زده ده چې 0 څنګه لیکل کېږي 2 مخې ته یې 0. نه دا به راته نه لیکئ. تاسو به قلم اخلئ کتابچه اخلئ داسې به لیکئ VINGT وانت وانت وانت. که سل لیکئ CENT سانت سانت سانت. نو دغه یو نوم یا دغه یو کلمه مهرباني وکئ تاسو دا ما سره مخکې بوځئ. زه تاسو ته بیا هم ډاډ او وعده درکوم چې تاسو به ډېر شیان زده کوئ. نو ملګرو زموږ تاسو درس په دغه ځای کې پای ته ورسېدو چې دا نمبرې او عادات موږ تاسو ولوسته. په دې ځای کې به زه تاسو ته دا خبره وکړم کله چې تاسو حساب زده کوئ نو تاسو فکر وکړئ چې د ژبې تقریبا که چیرې مثال خبرې زیاده روي ونه کوم زیات ونه وایم فکر وکړئ چې تاسو 30% یو څه زده کړی ده یا 30% د یوه ژبه کې ننوتي یاستئ. صحیح ده؟ نو تاسو ته په دغه برخه کې که چیرې تاسو حساب زده کړه نو تاسو ته په دغه ځای کې مبارکي وایم او تاسو ته وایم چې تاسو ډېر یو مثبت ګام پورته کړی ده او انشاءالله رحمان به ډېر ښایسته آینده ولرئ. ښه دوستانو دلته تاسو نه زه اجازت غواړم او تاسو په لوی او مهربان خدای سپارم. تر بیا بل درسه پورې خدای په امان.